دیگه دیگه در بچو خی جوړي پلار دې کور کې شته نه حق ورته څوک راغلی غواړي دي ښه السلام علیکم حاجي صاحب ښه خیرت دی جوړي کلاري ده زه صنوبر کاکا خوري یم ښه ما ته د پاکستان نه میسج کړی و چې هغه ته ووایه شفیق کاکا ته چې کور خالي کې موږ روان یو وروره ما سره خو قرارداد خط لیکلی که نه یار ګوره حاجي صاحب دا موضوع ما په تړاو نه لري قرارداد یې کړی او که هر څه یې کړي خو دومره ما ته ووایې چې په 5 ورځو کې کور خالي کړه هو ورور نو دا څنګه داسې زر کېدی شي 5 ورځو کې ما سره قرارداد خط لیکلی کال زما نه دی پوره اوس هم زما 3 میاشتې په ټیم کې پاتې دي زه کوم طرف ته لاړ شم ګوره زه هم په دې موضوع نه پوهېږم خو دومره ما ته راته ووایي چې موږ د هغې ځای نه راشړي او ورته ووایه چې کور خالي کړه نو ورته خپله کیسه ورسره وکړه که د کرایي څه مشکل وي زه خو هره او میاشت رښتیا ما ته اوس را په یاد شو که بد یې نه ګڼې هغه ما ته وویې 10,000 افغانۍ کرایه ده که چېرته 20,000 افغانۍ راکولی شي خو صحیح ده او که نه شي اوسېدلی نو بیا کولی شي چې لاړ شو وروره د چا د مجبورۍ نه غلطه فایده ولې هلې 10,000 کرایه زه ورکوم اوس چې دی 10 نورې سیوا شو دا د کوم ځای نه شي 20,000 دا خو تاسو تجارت شروع کوئ که نه خو هغه وایي چې په 10,000 افغانۍ به ځان ته زه بل کور ونیسم که چېرته دا په دې کور کې اوسېږي نور د خپله خوښه خو د 5 تاریخه پورې ځان غم وخوره ګوره واره کاکا ته به دې ووایې چې مونږ اوس په دې وخت کې کور مونږ به کوم ځای کې پیدا کړو یار ګوره مشره چې په احترامۍ کې رانه شي زه نه شم ویلی خو ځای خالي کړه ما ویل و ته مې کړه دا خو ظلم دی زیاتی دی بس نو چې هر څه دی 10,000 روپو په ځای ته اوس 20,000 ما نالې مخکې دی چې هغې خپله راځي اوس چې داسې خبره کې دا خو تجارت او کاروبار زه هم په دې پورې نه پوهېږم کاکا بس ځان ته د چا د مجبورۍ نه بس نه پوهېږم چې اسکو که نه نه مننه یا الله نو ته په خپله کارونو ډېر ښه پوهېږې ښه دا راته ووایه چې تاسو د نوي کډوال دپاره خلک ځي راځي که نه رش دی صحیح ده هغه دی که نه دلته ما یو 3 کورونه چې دی داسې وخت چې په 5,000 افغانۍ نیولې پوه شوې او خبرې په څو مې ورکړې کرایه باندې داسې وخت چې 8,000 افغانۍ ورته حساب کړي دي نو ها بلکل هره میاشت زه صحیح ده مړی غوړه ډوډۍ ده پوه شوې خېټې ورته سترې کوي زه بیا سره ګپ لګوو زه چې کله درغلم بیا سره خبرې کوو بلکل مصروفیت خو ځای دی بلکل کډوال روان دي بس ګرمې ګوتې دي ځه سمه ده هر چاته په دنیا کې یو چانس میلاویږي زموږ دپاره غوړ چانس مجبوره کډوال دي السلام علیکم هو بلکل ننګرهار روحنما ده ښه 3 کوره دي تاسو سره ادرس یې راته راولېږه زه به انشاءالله زه کرایه کښ ورته پیدا کړم څه ده خو ستاسو د کور کرایه څو روپۍ افغانۍ ده ښه هر یو کور 4,000 افغانۍ زه صحیح ده زه کرایه کښ به زه پیدا کړم اوس وخت کې رسېږي کرایه کښ هم لږ کم دي نو زه صحیح ده کرایه کښ چېرته کم دي دومره ډېر دي چې حیران به پاتې شي 4,000 افغانۍ کور
زه به اوس 7500 افغانۍ ورکوم. دا وخت دې ګټې دی، دې وخت کې ونه ګټو، کم ټیم کې وګټو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی شو خیرت دې کړی دی. مهرباني کېږي. خیر وس. څنګه جی بابا؟ خیرت دې قلالي ده. ولا چې بس یو کور مې په کار یو 3 اتاقه. کور 3 اتاقه کور دې په کار؟ 3 اتاقه کې دوی ډېر وګرځېدم، یو میاشت نه ګرځم. ولا مشره کورونه خو نشته دی. او یو کور شته، هغه 3 کوټې دي پکې او 8000 افغانۍ کرایه ده او اډوانس هم لري. نو که چېرته مسه ورته کېږي نو زه به تاسو ادرس او ترتیب برابر کړم. نو د 3 کوټو 8000 ته خو دا مناسبه ده یار، ډېر ظلم دی، زیاتې دی د خلکو د مجبورۍ څنګه غلطه فایده اخلي دا خلک. نو دا خو ډېر زیاتې دی یاره، د خلکو مجبورونه غلطه فایده اخیستل دي. هغه ځای نه چې خلک راځي په کار هغې سره ګزاره وشي، هغه مجبوره دي، کډوال دي، خپل وطن ته راځي په کار چې 8000 روپۍ 2000 روپۍ ته واخلئ. اول مفته والا کوله ورکې کور، خلک مجبوره دي. تاسو ګټې کوئ، تجارت کوئ، دا خو زیاتېش دا د کم دی نشي او د کال پیسې تاسو مخکې اخلئ. ولا دا زما د وس نه بهر زه به چېرته تمبو ولګوم، نو یو خیمه به ولګوم. زما مشرانو په خیمه کې وخت نه تېر کړی، اوس زه مجبور یم په خپل وطن کې د خیمه به اخلم، لګوم به. مشره لږ ګزاره کوه، ډېر جذباتي کېږه مه. زموږ هم د ګټې وټې هم دغه وخت دی، وړوکو وړوکو بچیان راپسې دي، نو زموږ هم بله کومه لاره نشته دی. موږ خو داسې نشو کولی چې تا ته اوس مفته کور درکړو. صحیح ده مشره؟ نه وروره تا نه به زه ولې خفه کېږم؟ خفه زه د خپل ځان نه یم. ولې چې زما لویه ګناه دا ده چې زه افغانی یم. زما که هغه سوځي چې په کوم ځای اور بلیږي. زما قصور دا ده چې زه یو افغانی یم او په خپل وطن کې زه اوس خیمې ته مجبوره شوم. هغه کډوال چې راځي دلته دې وطن ته باید موږ یې مېلمستیا وکړو، د 600 کور موږ په 1500 ورکو، مینه ورکو چې مسافر دي. او بیا دا مجبوري چې موږ دې وطن کې وخت تېر کړی دی، موږ وباسئ او هغې راته نه کوئ. زه به چېرته تمبو ځان ته ولګوم. صاحب تا نه زه نه یم خفه. السلام علیکم. زه مړه کاکا، خبرې د حقیقت نه ډکې وي، خوږې وي، په موږ تاثیر چېرته کوي. بزنس مهم دی کاکا، ژوند جوړ کړه، که په هره طریقه وي. مهم ژوند دی. 5-6 د پښو لاندې کړه، کورنۍ ازار که خلک وځوروه، خېټه مهمه ده. ځه الله یې همداسې تازه لره کاکا جانه. دې کور ته کله پروت دی چې مالک را اول بلا کور انشاءالله زه نیسم. ورور دا خبر نشته، مولا ځان زه راغلی یم، زما حق کېږي. دا ماسوه کې ډش شوی دی، زه بېګاره ایسل ته ناست یم چې اوس به مالک راځي، اوس به مالک راځي. وروره ما 5مه ورځ زه راځم، دا حق زما کېږي. بنده کې خوله په پردی کورو دعوې کې. دا خو ستان ده، خو پردی دی که نه؟ زما نه ده، زه خو به په کری نیسم که نه، وختي زه راغلم، حق زما کېږي. ما ماشومان دي خپلوان کې پراته دي، مهاجر یم، ولې زه نیسم؟ یارونه لانجې مه کوئ، دا کور زه په کرایه نیسم، اوبه مې هم ځان سره راوړي. ته نمبر کې شه. ولې چور دی، دا ده په کرایه نیسم. دا اوبه ګورې دا مې راوړي چې بوټو ته یې واچو. دا وګوره ځان نه کور مالک جوړ. واله که مالک نه یم، 10 ورځې کېږي چې زه ورته انتظار یم. پسه بې غیرتو اوس یې ځان نه کور مالک جوړ کړو، پسه غې نه نه دیګې دا بوتلو زر ته په سر مې د کومه. ښه موږ ته دې خیرن وي دي. ته دا کور ما یم دا زماره دي چې دوه میاشتې زه اوس تلم رهنما ته، ډېر قیمتي کور راته وښودو، زه همداسې را روان شوم. ته دلته چا ادرس راکړو چې زه دغه تقلب دی دا کور زه ونیسم. دلته چم ګاونډ زما ښیي چې ستاسو حالت ګورم، زه یم چې دلته کډه راوړم، دا تاسو سال شروع کړی دا ګاونډیتوب. بس داسې زه سبا دا کور نیسم، نن مالک ته دلته ایسار یم چې راشي چې زه خبره ورسره وکړم.
ولې دا فکرې نه دا کور نه ولې دا کور مونږ هم په انتظار نه 2 ورځې کېږي زه ورته په انتظار یم. تاسو هم راغلي یاست؟ خو راغلي یو. دا څه ویل؟ هو زه به کوم دا جنګونه په موږ باندې کو کنه. ته راځه چې دا مالک راشي چې د چا په نصیب کېږي جنګ به پرې نه کوو. کینو ورته دلته او که راغی پوه شوې نو بس خبره به ورسره سپینه شي. که ستا شو هم د کانه نصیب خبر چې هر چا لی ورکوي او دلته په نمبر کښېني. نور نصیب زموږ خپل کښېنه. یقلپه ته به کله ایله کېږي چې زه نیمه کوټه چې زه هم په سامان صرف په واچوم نیمه 2 خو لا پرېږده به چېرته به راوړان شم نور دلته نیمه کوټه یې هم پکې زه وخت تېروم 2 او 3 اتاقه خو پرېږده خو نه پیدا کېږي چې نیم اتاق یې که نه د به خیر داسې به پکې کښېنم خوش چې اوس دا خپله د خیره ایله شي نور نصیب خبرې جنګ به پرې نه کوو چې مالک یې راغی هر چا لی کور ورکړو بس دا ماغی دی وس مطابق کاکا 3 کوټې څه کې دا یو کوټه ده پکې صرف و. څه وی زه بیا به د غوا کوټه یې که البته چې دار شي ومړه اوس خیمه و پکې ولګوو پوه شوې د کوم ځای نه راغلی روغه زه هم ماجر راغلی یم کور نیسمه. زه هم راغلی یم. والله ډېره بد زه ما اجر راغلی یم دا کور نیسم. ډېره بدبختي د افغانانو باندې الله پاک خپل غیبي رحم وکړي هر ځای کې کړېږي هر ځای کې ځورېږي په خپل ملک کې هغه دی وروره دا اوس څه ګوره ښه دا مالک بې کله راځي. چل وروره نمبر زمونږ دی ښه مونږ دې 2 چېرته کور نیسو کور ټوکن خو نه درکول کېږي چې نمبر ده څه خبره ده دا کور په کېرۍ نیسو ښه د خلک معلومه اول خو وروره ډېر مونږ بې ویره وو چې دا څه قیامت راکړه اسمان راپرېوتو او بل باقي مونږ چې دی 3 شپې چا 2 شپې چا 4 دا کور مونږ په کېرۍ نیسو زمونږ کډې په سړک پرتې دي وروره ته تللی شي. واو وروره داسې کتار ورته ولاړ سم لکه ټوکنې چې دلته ورکول کېږي دې کې یو کوټه ده دې کور کې که یې نیمه یې که یوی زما سامان په تورخم کې دی یا وروره ته خو زما خبره واوره نه 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 ستا خبره خپل ځای ځان سره ما ته پته ته دې کور ته راغلی ګوره دې کور ته خو زه راغلی یم دې کې یوه کوټه ده څنګه سر نه خلاص ګوره یوی که نیمه دا زما سامان په تورخم کې پروت دی پوه شي او دلته راغلی یم 2 شپې ته خو ځان لږ پوهېږه که نه دا نور څوک دی شی کوئ دلته دا کور نیسو چې د هر چا په نصیب شو او ته ملته ودرېږه ته خو زما خبره واوره که نه خبره دې ګوره ستا دا ده چې ته به دا ځان ته ونیسې مونږ د سر نه مونی نه منې شي لا شلته زه چېرته لاړ شم وروره زه چېرته لاړ شم دا کور نه دا زه نیسم ته یې نیسې زما خبرې اورې که نه اورې څوک ویرو خبره دا ویوه ته کور نیسې او که نه یې نیسې ودرېږه چې تاسو ستر کم خلک یاستئ حق زمونږ دی وروره ته وروستی راغلی ته لاړ خپل کار وکړه ته لانجې مه کوه بل ځای کې کور وګوره دا ته مونږ 2 شپې دي سعیده نو لانجې ولیکه ته خو زما خبره واوره او ته او زما یا وروره که تاسو مهاجر یاستئ که هر څوک کډوال یې موږ در باندې خفه کېږو زموږ ورونه خو زما خبره خو تاسو یو بل هم دی او د اسماني ته تللی ښه به م راشي 4 کسان مونږ دلته 4 دا پېژنئ دا 6 کیلي ده که نه دې کیلي هم یې مالک سر ده که نه خو د دې کور مالک زه یم که نه داسې ستا دخله کوي د دې کور مالک زه یم دا 15 ورځې ښه ته مالک یې خو بس ښه ده چې راغلې که نه دا مونږ له فکرۍ په دا زما د استوګنې ځای دی دا 15 ورځې کېږي زه په چکر چېرې تللی یم سره د ماشومانو هغوی هم سبا ته راځي کور ته نن راغلم دا بوټي موټي وګورم دا وګوره څه کلیګان دي په دې کلیګانو خلاصېږي دا زما کور دی یعنې زمونږ دا شپې په زول لاړې وروره زه څه وکړم خپل د ځایناستي کور خو تاسو نه شئ پرېښودلی که نه همدې کې یوه کوټه ده تاسو د یوې کوټې له 4 نفر راټولئ ورشئ روحنما ته هلته وګورئ زه خفه کېږم روحنما ته ورشئ هلته به کورونه نور میلاو شته خبر درله کومه نو که معنی یې خفه هم نه شي ته دا سامان واله سخر کړه ژوند تېر دا ماله په کېرۍ راکړه زه خو به سخر کړه لاړ شم خو زه دا یوه کوټه لرم پوه شوې او سخر کړم یوه کوټه ده یوه کوټه هلته هم د یوه کوټه هلته هم نو بیا زه څه وکړم بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او بس خفه نه شي چیس کوي موږ سره هسې لانجې مه کوئ انشاءالله پیدا کېږي ښه هېڅ خبر نشته خپل وطن دی ګوره ما ته غوږ شئ که چېرته مو په یوه خیمه کې مو اوسېږو مشکل نشته که یو کار بل کوئ که مشکل نه وي
دغه موږ څنګه اول کې دغه ځای خالي دی پوه شوې موږ به سره کومک کوو اوبه هم درکوو پوه شې خیمې پکې وي موږ درسره ملګري یو بس علي صاحب که ماله یو پیپ او یو ګروپ راکړه که نه بس شته ګروپ هم شته پیپ هم شته دا همدردي خو موږ درسره کوو که نه یار ته په خپل وطن کې سوال کوو ولې سوال کې هېڅ خبره زه نشته لس ورځو نه ذکر ځم هېڅ خبره نشته دی ګوره دا زموږ وطن نه دی ګوره دا زموږ وطن دا ټول زموږ کور دی وګوره ته لاړ شه د کوم وطن نه چې موږ کډوال شوي وو لاړ شه په ډیران هم تا نه پرېږدي په ډیران هم نه پرېږدي ښه ځکه پردۍ خاوره ده ای ورنو دغه دوه نمرې خالي دی پوه شوې راشي خیمې پکې ووایي پوه شو هېڅ مشکل نشته موږ درسره یو اوبه هم درکوو کومک هم درسره کوو مرسته هم درسره کوو او همدارنګه نور کورونه هم انشاءالله خالي کور دې ودان کاروبار هر څه انشاءالله برابر کس خو نه وي تورخم کې حاجي صاحب کله پرده چې تر دې ځایه راورسېږو که نه بیا به هېڅ خبره نشته هېڅ خبره نشته که چای ما سره څه کوي مشکل نشته صرف راځئ پیپ او ګروپ راکړي هېڅ مشکل نشته هېڅ خبره نشته زه تاسو خدمت کې یم ځئ کور ودان مخه ښه ټلیفون شماره خو 0 2 3 2 9 8 3 2 9 8 ته ولدا صحیح شو صحیح شو